د طالبانو کلک دریځ نتیجه ورکړه. پاکستان خپله لوحه ښکته او دروازه یې پرانستله. دا چې افغان چارواکو څه ویلي جزئیات همدلته ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستاني او طالب چارواکي وایي چې تورخم لاره د سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد لپاره پرانستل شوه. په تورخم کې و چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې دا دروازه د دواړو لورو ترمنځ تر مذاکراتو وروسته خلاصه شوې او اسناد لرونکي خلک پرې تګ راتګ کولی شي. د دغه چارواکي په خبره یوه جنجالي لوحه لرې کړل شوه او مسله حل شوې ده. چارواکو تر دې مخکې مشال راډیو ته ویلي و چې طالبان بیګا تورخم دروازه تر هغه وروسته بنده کړه چې د پاکستان لخوا په صفري نقطه کې د لوحې لګولو کار روان و. خو په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار عصمت الله رسنیو ته ویلي چې پاکستاني چارواکو غوښتل د لوحې په پلمه دروازه جوړه کړي چې دا د دواړو خواو د هوکړو پر خلاف کار دی. د هغه په وینا کله چې طالبانو د دې کار مخه ونیوله نو پاکستان د سوداګرۍ موټرو پر مخ دروازه وتړله. نوموړي ویلي چې د مرکزي حکومت لخوا تورخم کې میشت ځواکونو ته امر شوی و که چیرې پاکستان خپله لوحه لرې نه کړي نو په زوره دې له منځه یوړل سي. پخوا هم په بېلابېلو وختونو کې د پاکستاني او افغان طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ تر جنجالونو وروسته تورخم دروازه تړل شوې. د دواړو خواو د کشالو د حل لپاره یوه شریکه کمیټه جوړه کړې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خان جان الکوزی تېره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و د پاکستان حکومت په وار وار افغان سوداګرو ته ستونزې جوړې کړي او په یوه او بله پلمه د تورخم دروازه تړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.